رازی ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن فزان کړو قربان. نن به تاسو ته هغه عذاب ملويږي چې هغه د ذلت عذاب دی. یو دا خلک دي، یو هغه خلک دي چې د مرګ په وخت کې دوی ته زیری ورکړی شي. زه دا وایم وروره او ای خور، د چا تعلق چې د منځ سره نشتی ولې دا تعلق پرېښودی؟ د چا تعلق چې د منځ سره نشتی کله به شروع کې چې کله د سامری تر ورسې به شروع کې که څنګه؟ هغه رور ته او هغه خور ته زه وایم تا چې د خپلو بچو ته ټي وي او ډش او دا یې ښودی په دې ول تربیت کې، کله به د خپلو بچو له صحیح تربیت کوي چې کله مرګ راشي؟ هغه کس ته زه دا وایم چې حرام خوري خو صرف پیسې ګټلي مقصد دي د حرام نه کله توبه وباسي چې کله اواز وشي چې مړ شي. او هغه رور او هغه خور ته زه دا وایم چې سحر ماښام د الله په نافرماني کې رهیئ، کله به الله ته واپس کېږي چې کله اواز وشي چې پلارې مړ شي. هغه رور ته زه دا وایم چې ګیره وړه کوي یا یې خرئ کله به پرېږدي چې کله اعلان وشي چې مړ شوی. هغه رور ته زه دا وایم چې سندرې اوري، ټنګ ټکور اوري، فلمونه ګوري، فاسقان او فاجران ګوري، کله به پرېږدي چې کله اواز وشي چې مړ شي. ما تاسو ته په دې کې واقعه بیان کړې وه، هغه د سعودي عرب مشهور داعي شیخ محمد العریفي هغه بیان کړی و په خپل بیان کې. دا موبایل نن سبا ډېر شی دی، ځکه کیدای شي دا بعض زمانه دغه شي چې ته یو موضوع کې بله قیصه راواړې، خو دا ډېر محبت ته لاسي. زه دا وایم زما که په خپل وس کې وې چې تاسو سره همیشه ناست او هر څه مې درته وویلی او دا زړه مې تش کړی او چې د دې جومات نه موږ وځو او ټول اعلان وکړو چې د نن نه به موږ یو نوی ژوند شروع کوو، خو وخت لږ دی او علما نور هم ناست دي. دا یو سړی و، یو هلک و، او هغه په دې خپل موبایل کې په انټرنیټ کې اشتراک وکړو په یو موقع کې په یو ویب سایټ کې چې موږ ته به د جنکو د نوي نوي تصویران او ویډیوګان دا به راځي، د میاشتې به دومره ډالرې لګي. تاسو به دې بعضو مواقعو کې غواړي وي دومره ډالرې ورکړي ته به پکې اشتراک وشي، اشتراک شهري سنوي چې کوم غواړي ده به کې اشتراک وکړو د 5 کالو او دا ډالرې ورکړي. نو بیا داسې چل وکړو د دې نورو ملګرو کوم چې د ملګري د هغوی نومې پکې د ځان نه ور واچوو، نو چې دا تصویران به راتلو، دا ویډیوګانې به راتلې، نو ده ته به هم تلو، دې ملګرو ته به هم تلې ډایرکټ. دا د هغه سوچ چې دا زه د ملګرو سره ښه کوم. اکثر تاسو لیدلی نشه یي ژوند کې سړی چرس کي سګرټ څکي نو ملګري ته ته هم ووایه لکه دا یو دغه ګڼي چې یعنې زه هم ښه سړی یم، یا فلم ګوري راشه که نه وبه ګورو، یو ځای به پردو جنکو ته وګورو، راځه راځه یو ځای به وګورو چې څنګه ډمان سی چل کوي او ډمې سی چل کوي. نو ده دا چل وکړو، یو څو ورځې بعد هلک مړ شو. کاته خو روانه ده، کاته روانه ده، بیا هغو کوشش وکړو رابطې وکړې د ملګرو د ویب سایټ والا سره چې دا سړی مړ شوی دی. هغه انګریزانو ته جواب راغلی مړ پکې موږ نه پېژنو. 5 رازی ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن فزان کړو قربان.